د طالبانو دفاع وزارت تایید کړی چې د ننګرهار ولایت په شپږمه ناحیه کې د پاکستان یوه جیټ جنګي الوتکه نسکوره کړې او پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزارت تایید کړی چې د ننګرهار ولایت په شپږمه ناحیه کې د پاکستان یوه جیټ جنګي الوتکه نسکوره کړې او پیلوټ یې ژوندی نیولی. د دفاع وزارت اړوند سرچینو ویلي چې دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان یوه جیټ الوتکه د بمبار لپاره د افغانستان فضا ته داخله شوه او غوښتل یې د ننګرهار پر ځینو سیمو هوایي بریدونه ترسره کړي. د طالبانو په وینا د افغانستان د هوایي دفاعي سیستم پر وخت فعال شو او یادې الوتکې ته یې هدف ونیو چې له امله یې الوتکه نسکوره شوه. سرچینې زیاتوي چې پیلوټ له الوتکې د پراشوت په وسیله ځان ښکته کړی او وروسته د طالبانو ځواکونو ژوندی نیولی دی. طالبان وایي هغه انځور چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د پیلوټ د پراشوت پاتې شوني ښیي چې نوموړی پکې ژوندی ځمکې ته رسېدلی دی، خو تر دې مهاله د پیلوټ کوم رسمي عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب اړوند چارواکو ویلي چې دا اقدام د افغانستان د هوایي حریم د دفاع په موخه ترسره شوی او د هر ډول بهرني برید پر وړاندې به کلک غبرګون وښودل شي. د دوی په وینا د هیواد له فضا څخه د دفاع حق د طالبانو اساسي مسؤلیت دی. پر ټولنیزو شبکو د طالبانو پلویو هم دا خبر تایید کړی او ویلی دی چې نیول شوی پیلوټ اوس د طالبانو له ځواکونو سره دی، خو د هغه د هویت، رتبه او د روغتیایي وضعیت په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. تر دې مهاله د پاکستان حکومت او پوځ په رسمي ډول د دغې پیښې په اړه کوم بشپړ اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې پاکستاني رسنۍ د امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د سرحدي سیمو په شاوخوا کې د چاودنې غږونه اورېدل شوي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. سیاسي او امنیتي شنونکي وایي دا پیښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ لا پسې زیاتولی شي. د دوی په باور که دا موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې مدیریت نشي، ښایي دواړو هیوادونو د پوځي تاوتریخوالي نوې مرحلې ته داخل شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.